د دنیا ادیبان شاعران چې خپل ژوند ټول دې ادب ته وقف کړی دی او سبا د هغوی تپوس هم څوک نه کوي. نن موږ د هغه په ځای کې موجود یو خو هغه ډېر غریب بیمار و او موږ سره هم خبرې ونه کړې همداسې خفه ترې روان شو. چې شاعر ټول عمر محنت وکړي او ټول ژوند شاعرۍ له ورکړي او ټول ژوند چې کوم دی دغه خلک وخندوي که نه. هسې مې د ژوند سره خواري وکړله هسې مې د ژوند سره خواري وکړه نه مې دلداري نه مې دلبري وکړله هسې مې د ژوند سره خواري وکړله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیلې احترامات او پیرزونې قدرمندو کتونکو اوریدونکو د نور کله په شانې واري بیا ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد الیاس عجز ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی وړاندې کوم د مینې خلوص نه ډک سلامونه نیک هیلې احترامات او پیرزونې. امید د ربه ساتم چې د صحت په جامه کې به روغ به جوړ به حکمت شاه لالا را سره یو واري بیا ډېر وخت بعد را سره په پروګرام کې راغلی ټولو نه وړاندې ورته په نننۍ خپرونه کې هرکلی په هیرلی ستړي مشي او ښه راغلاست یم. السلام علیکم ورحمت الله. شکریه ډېره شکریه ستاسو ډېره شکریه دا کوم چې زم بیا راغوښتی یم او ما نه تاسو دغه هلی تاسو هم ډېره مننه چې ټایم هم راله راکړو. قدرمندو نن زموږ یو پروګرام د شاعرانو حوالې سره دی چې شاعر ټول عمر خپل ژوند چې کوم دی نو هغه شاعرۍ له ورکړی او دغه ادب ته یې سپارلی دغه ادب ته یې ښکلا وربخلي او هغه چې لږ شان وخت تېر شي هغه کمزوری شي نو هغه په سبا یې څوک تپوس هم نه کوي. زموږ ملګری فضل کریم زاهد صاحب چې کوم دی نو د هغه تپوس نه راغلي نو غوښتل مې چې یو پروګرام په دې باندې ریکارډ کړی شي. قدرمندو نن سبا که تاسو مې راوسته وګورئ داسې د دنیا ادیبان شاعران چې خپل ژوند ټول دې ادب ته وقف کړی دی او سبا د هغوی تپوس هم څوک نه کوي. نو زړه مو فریاد وکړلو موږ وایو راشه چې دغه کتونکو سره د غږ شریک کړو. نو قدرمندو ټول نه وړاندې دغه درخواست کوو چې څومره بیماران هم د الله دې ورله شفا ورکړي تاسو به ورته دعاګانې کوئ. زمونږ د مشاعرې د رمداد ادبي مشاعره چې کوم ده د هغې زموږ ملګری فضل کریم زاهد صاحب چې ډېر زیات زبردست انسان دی هغه بیمار دی نو هغه ته هم دعا کوي. داسې میراوس لالا چې کوم دی نو زموږ د ښه ملګری دی او ډېر ښایسته او زبردست چې کوم دی نو شاعري کوي. ټیم هم نه اخلم حکمت شاه لالا صاحب په زړه باندې هم څه دي لږ شان چې کوم دی نو زموږ کتونکو سره شریک کوي ځکه چې دا مقام ډېر زه خو هېڅ هم نشم ویلی زه یم که نه چې په دې کې به سړی څه وایي ځکه چې شاعر ټول عمر محنت وکړي او ټول ژوند شاعرۍ له ورکړي او ټول ژوند چې کوم دی دغه خلک وخندوي که نه نو څه ویل غواړې په دې هکله باندې؟ زه خو به دا ووایم چې بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ راغلي وو یو تپوس له یو شاعر و زموږ ملګری زاهد صاحب فضل کریم زاهد صاحب هغه به موږ سره په مشاعرو کې ناست و په حجرو کې به را سره ناست بلکل او دا او زمونږ په چینل باندې هم د هغوی پروګرامونه شیر شوي دي موږ سره ډېر زیات پروګرامونه هم کړي دي. څومره چې به موږ پروګرامونه کول نو یو اقبال صاحب دی غفار باندې والا هغه به هلته به موږ مشاعره کوله دی به موږ سره ناست و. شاعران چې څومره پیدا شي په غریبو کورنۍ کې پیدا شي مالدار کورنۍ کې نشته د غریبانو او د ټول عمر د غریبو خدمت کوي نظمونه وایي شعرونه وایي کتابونه لیکي ادیبانی دا پښتو چې څومره جمدی ده د دې شاعرانو برکت دی. شاعران د خدای پاک نه ختموي که دا شاعران جمدي نو دا به موږ خوشحاله یم دا به موږ ته شعرونه وایي نظمونه به وایي. میراوس بیمار دی څوک یې تپوس نه کوي زاهد صاحب بیمار دی څوک یې تپوس نه کوي. زمونږ د ټول قوم ته د ټولو خلکو ته دا اپیل دی چې دوی ته هم دوا وکړي میراوس ته هم دوا وکړي. کم خلک چې په هسپتال کې ناجوړه دی یا زمونږ مشران دي یا واړه دي یا زنانه دي نو ټول له خدای پاک روح صحت ورکړي او زما د ټولو خلکو ته دا اپیل دی چې زاهد صاحب ته په دوا کې یادوي چې د خدای جوړ کړي یو ښه شاعر دی یو نوجوان دی یو خالق دی موږ سره به مشاعرې کولې. نو زما د ټولو ته دا اپیل دی چې د ټولو ټول مریضان چې څومره مسلمانان ناجوړه دي که واړه دي که زنانې که کورونو کې دي او کنه په هسپتال کې دي ټولو ته دوا وکړئ دړه د خلاصه چې دا خدای پاک روغ کړي. نن موږ د هغه په ځای کې موجود یو خو هغه ډېر غریب بیمار و او موږ سره هم خبرې ونه کړې همداسې خفه ترې روان شو. خو یاره موږ تاسو ټولو ته دا اپیل کوو چې دا وطن دا پښتو په دې خلکو جمدی ده که دا نه وي نو دا پښتو به ختمه شوې وي زموږ نه. زما ټولو ته بیا په آخر کې دا اپیل دی چې ټولو مسلمانان ته دوا وکړي چې ټول جوړ کړي او زاهد صاحب هم په دوا کې یادوي میراوس هم په دوا کې یاد کړي
او اقبال صاحب هم په دوا کې یاد کی. ډیره مننه حکمت شاه لالا صاحب د ټایم راکولو قدرمندو. مطلب او غرض مو دغه دی چې د خپل شاعرانو داسې چې کوم نور څومره کسان بیمارۍ د هغوی ډېر زیات خیال وساتئ، دعاګانې ورته کوئ. دا پروګرام مو په دې ځای باندې سرته رسي. چیرته مې ښاد اوسئ، آباد اوسئ، خوشحاله بریالي اوسئ. ما محمد الیاس عزیز او حکمت شاه لالا د بل پروګرام پورې راکړئ اجازه. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. والسلام.